په وروستیو کې افغانستان ته د بهرنیو سیلانیانو راتګ زیات شوی دی. همدا مهال د افغانستان د طبیعي ښکلاو او تاریخي سیمو د لیدنې په موخه د نړۍ د بېلابېلو هېوادونو 22 تنه بهرني سیلانیان د ارزوی صلح سیاحتي شرکت په همکارۍ افغانستان ته راغلي دي چې د هېواد بېلابېلې لرغونې او طبیعي سیمې بلې نږدې وګوري. اوس مهال دغه سیلانیان له کابل څخه د بامیانو پر لور د موټرسایکلونو په وسیله سفر کوي. تقریبا 22 مهمان از کشورهای مختلف مثل امریکا، مالزیا، انگلند و همچنان ایتالیا هم داشتیم. این مهمانای ما به خاطر دیدن افغانستان آمده بود و با کمپانی ما البته جوین شده بودند که 14 نفر از اینا قرار است با موتورسایکل از کابل و ولایت‌های مختلف سفر کنه و این یکی از امنیت افغانستان نشان میده که افغانستان امنیتش خوب است الحمدلله. افغانستان د خپلو لوړو غرونو، شنو درو، تاریخي ښارونو او لرغونو تمدنونو له امله د سیمې له مهمو سیاحتي هیوادونو څخه ګڼل کیږي. بامیان، بند امیر، هرات، بلخ او د هیواد ګڼې نورې تاریخي او طبیعي سیمې هر کال د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو پام ځان ته رااړوي. افغان تور اماراتي شرکت دې ته ژمن دی چې څه رقم وکولای سو د سیاحت په بهبود کې او د سیاحتي شرکتونو په سپورټ کولو کې څه رقم نوې لارو چارې ایجاد کړي او تر څو پورې چې په سیاحت کې زموږ او ستاسو بهبود راسي. افغانستان سرزمین تمدن، فرهنگ، طبیعت و زیبا مردم مهمان نواز است. آرزوی ما این است که مهمان ما افغانستان همان گونه که از نزدیک می‌بیند به جهان معرفی کند. کشوری که با مردم مهربان، فرهنگ غنی و ظرفیت‌های فراوانی برای گردشگری و ماجراجویی است. د سیاحت برخې کارپوهان باور لري چې د بهرنیو سیلانیانو دا ډول سفرونه نه یوازې د افغانستان د مثبت انځور په وړاندې کولو کې اغېزناک دي، بلکې د ګرځندوی صنعت د ودې، د پانګونې د جلب، د سیمه ییز اقتصاد د پیاوړتیا او د خلکو لپاره د کاري فرصتونو په رامنځته کولو کې هم مهم رول لري. د یادونې وړ ده چې په وروستیو کلونو کې په هېواد کې د ډاډمن امنیت له ټینګښت سره ډېری بهرني سیلانیان افغانستان ته راځي او د هېواد د بېلابېلو طبیعي او لرغونو سیمو څخه لیدنه کوي.